ستا داسې چلند هیچ چاته هم ګټه نه رسوي. په دې کار دې هم ځان او هم ما خفه کوي. د زیږون وخت دې م رانږدې دی. دومره اندېښنه او دومره غم هم په تا هم په ماشوم منفي اغېزه درلودلی شي. وګوره زینب څه حالت ته رسېدلې. هیله کوم هم د خپل ځان لپاره هم زموږ لپاره لږ څه نور هم خپل زغم ډېر که. ته نه پوهېږې احمده، اوس هم د خلکو په خبرو باور کوي. نیسان هیله کوم د دې موضوع لویول هیچ چاته هم کومه ګټه نه رسوي. هر څومره چې خراب کارونه وکړو زموږ ژوند تریخېږي. غواړم یوازې ووسم. ته له سلیم سره څه ستونزه لرې؟ ولې دې هغه د باندې وشاړه؟ څنګه چې ته فکر کوې هغسې نه ده. څه دی چې زه پرې نه پوهېږم. وګوره که کوم بل پلان لرې نو بیا. سلیم او سهرا هڅه کوي تا ته دوکه درکړي. څنګه دوکه؟ ښکاره ښکاره راته ووایه. وګوره جابره، سهرا او سلیم خبر شوي چې حسین ځان تسلیموي. هڅه کوي چې حسین پیدا کړي او د هغه مخه ونیسي. داسې نه چې هر څه ورته ووایي. دا ته څه وایې وکیله؟ د سهرا فکر دومره هم کار نه کوي. که هغه پوه شي چې زه بې ګناه یم بیا مې زندان کې هېڅکله هم نه پرېږدي. ته هم داسې فکر وکړه. فکر یې کار نه کوي. چا سره چې مینه لري د هغه فکر ښه کار کوي. ته څه وایې ها؟ له چا سره مینه لري؟ راته ووایه. سلیم او سهرا یو بل سره مینه لري. ځکه نه غواړي چې ته له زندانه خلاص شي. الیف، نیسان ځکه داسې چلن کوي چې امیندواره ده. یعنی له هغې سره لږه ګزاره کوه او هره غوښتنه یې ومنه. رښتیا وای وروره، ما باید پخوا په دې اړه فکر کړی وای. ته اندېښنه مه کوه، زه خپله ټوله هڅه کوم. زما ګرانه ترور، زه جومات ته ځم، د لمانځه وخت دی. یعنې څه چې له یو بل سره مینه لري ها؟ که ته پوهېدلې ولې د پخوا راته څه ونه ویل؟ زه هم نه پوهېدم. اوس چې ما د حسین لټول پیل کړل بیا پوه شوم. کنه نو ما خپله تا ته ویل. که زه له پخوانه خبر وای تا ته هېڅ اړتیا نه وه، خپله به مې یو کار کړی و. ما له دې ځایه وباسه وکیله، ما زر له دې ځایه وباسه چې ټولو ته د هغوی د کارونو سزا ورکم. سمه ده، زه هم دا هڅه کوم جابره. ښه نو ولې تر اوسه دلته یم ها؟ ولې تر اوسه دلته یم؟ داسې خو نه ده چې غواړې ورور دې وژغورې. نه داسې کوم څه نشته. که ورور مې هم وي باید خپله سزا وویني. تا به ډېر زر له دې ځایه وباسم. څه وخت بیړه وکړه. ښاغلی عثمانه، پوهېږم ډېر په غوسه یې، خو بیا هم ته یو پلار یې، د زوی لرې والی نشي زغملی. ګوره د دې پر ځای چې داسې خفه کینې مراد ته زنګ ووهه. هېڅوک هم د چا د زوی ځای نشي نیولی.
زه څه وایم او ته څه وایې شکران. زه د مراد په نوم کوم زوی نه لرم پوهه شوې. خانو بیا ولې خفه یې؟ ته ماته په غوسه یې ښاغلی عثمانه؟ زه هیڅ چاته په غوسه نه یم ښځې. هو خفه یم، خو د مراد تللو له امله نه. د دې لپاره خفه یم چې د مراد په څېر یو زوی لرم. ته هم داسې دواموار که ښاغلی عثمانه. سبا یا بله ورځ که کومه بله بلا ستا په سر راشي، بیا سهرا دې مرستې ته نه راځي، هماغه خپل اولادونه دې په درد خوري. دا خبره هیڅ مه هېروه ښاغلی عثمانه. شکران. زه تا ته څنګه ووایم چې زوی دې د یو چا عزته سترګې پټې کړي؟ که سلیم حسین پیدا که او محکمې ته یې راولي هم به خپل مسلک له لاسه ورکم او جابر به هم زما شا خوشینی کی. خدای دې ووهي. زه خو به بیخي تباه شم. د دې لپاره چې جابر زنداني شي حسین باید هیڅکله هم خبرې ونه کړي. دلته کارونه خراب شوي، تر څو چې ما درته خبر نه یې درکړی حسین وڅارئ. پوه شوئ؟ له هوټل نه باید د باندې لاړ نه شي. که چېرته لاړ ما ته خبر راکئ. پوهېږم څنګه مخه دې ونیسم سلیمه. بله اصلي سلیمه څه دې وکړل؟ اندېښنه مې شوه. اوس له زندانه راووتو، له صحرا مېرمنې سره یو ځای یم. له جابر سره دې خبرې وکړې؟ هلته چې راغلم بیا به خبرې وکړو. اوس یې باید بند کم. د خدای په امان. د مراد حالت خو مو ولیده صحرا. وروسته له دې کېدی شي نور هم ګواښونکی شي. تاسې هم باید ډېر په ځان پام وکئ. زه هم تاسې باندې پام کوم، خو هیله کوم تاسو هم په ځان پام کوئ. که حسین پیدا نشي بیا به څه کوو سلیم ښوونکیه؟ هر څنګه چې کېږي باید پیدا یې کړو، که نه نو بله د حل لاره نه لرو. یوه شیبه. بله سلام وروره، نوی خبر لرې؟ حسین څورکۍ ته دننه شوی ښوونکیه، خو موږ نه پوهېږو چې چېرته دی. که کوم بل خبر مو ترلاسه که بیا تا ته هم خبر درکوم. پوه شوم. ښه خبر ته دې په تمه یم. انشاءالله ښوونکیه. ډېره مننه. چا سره مو خبرې وکړې؟ په سوریه کې مې یوه ملګري نه وغوښتل چې حسین پیدا کړي. خبر شوی چې هغه ترکیې ته دننه شوی، خو نه پوهېږي چې چېرته اوسېږي. د محکمې ورځ هم را نږدې کېږي. که حسین پیدا نشي څنګه به کوو؟ په یو ډول به پیدا کړو. موږ باید دعا وکړو. علي باید زر تر زره له مراد نه جلا کو سلیم ښوونکیه. زه یوازې د علي خوښۍ لپاره غواړم جابر له زندان نه خوشي شي. د سترګو په وړاندې مې زوی له لاسه ځي او زه هېڅ هم نشم کولی. د دې لپاره چې هغه خوشحاله ژوند ولري که اړتیا شوه جابر هم زغملی شم. بسنه کوي چې علي له ما سره وي. درسونه دې څنګه دي زویه؟ مورې پوهېږې نن ښوونکي ماته افریني راکړه. هېڅوک ځواب نه پوهېدل خو زه پوه شوم. آفرین زما هوښیاره زویه. غواړم په ژوندوني ته ووینم چې درس ووایې او لوی سړی شې. بله غوښتنه له خدایه نه لرم. اندېښنه مه کوه، کله چې ښوونځی خلاص کړم او کار پیل کړم بیا تا ته جامې اخلم، بوټان درته اخلم، ان کور هم درته اخلم. په خیر راغلی. زما له راتګ نه مخکې ته ډوډۍ خورې؟ بکر نن ډېر وږی شوی و، په تمه نه شو، نو ما هم ورته خواړه راوړل چې ویې خوري. هسې ټوله ورځ کار کوي، ډېر ستړی کېږي. باید کار وکړې نو که په خوړلو پوهېږي د پیسو په ګټلو هم باید پوه شي.
ونیزې پیسې دې اخیستې؟ تر اوسه یې نه دي اخیستي رمضانه. استاد یې ورته ویل چې سبا یا بله ورځ به یې درکم. ښه ده، ونیزې پیسې چې دې واخیستې ماته یې راوړه. قرضداره یم. پوه شوې؟ څه ته وایه، پوه شوې که نه؟ سهرا بیا له سلیم سره یو ځای وه. زه هېڅ نه پوهېږم څنګه امکان لري چې دوی تل سره یو ځای کېږي. دا ښه دی، شا نه پرېږدي. د اوس لپاره سمه وایه، یو ځل جابر له زندان نه آزاد کړي، حسن هم بیا هغه سړی نه پرېږدي چې سلیم سهرا ته نږدې شي. زه هېڅ ارامه نه یم. مراد بیا زنګ وهلی و. که هغه پوه شي چې زه د سلیم د پلان په اړه پوهېدلم، بیا دا ځل یې مخه نشي نیولی. هو البته د موږک په څېر په تاله کې بند پاتې شوی، هرې خوا ته لاس اچوي لاستی څه نه ورځي. که سلیم ته هر څه ووایي بیا مورې زه وږی شوی یم، کور کې د خوړلو لپاره هېڅ هم نشته. ستا خوله خو یوه شیبه هم نه بندېږي یې ته. بیا څه خبره ده؟ مور باندې مې بیا پیریان نستی؟ فکر کوم غټ پیری ور باندې ناست دی. زما پیریان به هم راشي یې ته. ځه ورک شه. توبه، زه کوم بل کور ته راغلی یم څنګه؟ نن ټول ډېر په غوسه دی، هېڅ نه پوهېږم ولې. یې ته ومې ویل لاړ شه. مراد چې سلیم زندان کې ولید لږ پاتې و چې لیونی شي. مخکې له دې چې جابر ته رښتیا ووایو موږ یې بشړلو. بې وسله جابر هغه خو نه پوهېږي چې خپل وکیل یې هڅه کوي هغه زنداني کې. مراد به هرومرو بیا کوم دروغ ورته ویلي وي سهرا. اوس نو موږ جابر ته نږدې نه پرېږدي. څومره زر چې کېږي باید حسین پیدا کړو، خو څنګه؟ کله موږ نه مخکې مراد پیدا کړي بیا هم جابر نشو ژغورلی. ته ارامه اوسه، د حل یوه لاره به پیدا کړو. وخت نه دی پاتې حاجرې. مراد داسې انسان دی چې هر کار کولی شي، او زوی مې اوس هم د هغه کور کې اوسېږي. یو کار خو باید وکړم. نه پوهېږم چې څه وکړم پلاره. که غلی پاتې شم یو بېګناه انسان به زنداني شي. که پولیسو ته لاړ شم او د مراد په اړه هغوی ته ووایم، بیا به مې ورور زندان ته لاړ شي. اوف خدایه زه څه وکړم؟ ته ډېر ښه پوهېږې چې کوم کار سم دی زویه. هو سخته پرېکړه ده. فکر کوې د پلار په توګه زما زړه درد نه کوي، خو هره شپه چې سر په بالښت ږدم او سترګې پټوم ځان سره وایم دا خبره هېره کړه چې ته یو پلار یې عثمانه. دا په یاد کړه چې ته یو انسان یې. انسان نه لوی ازموینه هم داسې وختونو کې اخیستل کېږي. مور ته مې څنګه دا خبره ووایم؟ څنګه ورته ووایم چې زوی دې زندان ته لیږم؟ څنګه ورته ووایم چې ورور مې بندي کړی؟ زه خو هېڅ نه پوهېږم. هغې لپاره مازمینه ده. څنګه چې زه د حالت زغمم هغه هم باید وزغمي. د خدای په توکل سره به سمه لاره پیدا کړو. که تا دا کار ونه کړه که نه نو بیا زه دا کار کوم، پوه شوې؟ ته ډاډه اوسه، هر کار ته چې اړتیا وي زه یې ترسره کوم. فرح ولې نه پوهېږې؟ زه باید حسین پیدا کړم چې چیرته دی، که نه نو جابر له زندانه نشي خلاصېدلی. خدای دې هغه ووهي. هغه ولې ځان تسلیم کړ؟ مجبوره و، ځکه چې هغه باید د علي باور لاسته راوړی وای. وګوره سهرا هم داسې غواړي. هر څه ستا په خوښه مخته روان دي، خو هر څومره زر چې کېږي حسین باید پیدا کړم. ښه سمه ده، زما زنګ ته په تماشه. سمه ده، ته به بیا ووینې هر څه به سم شي. ډېر سر به له صحرا وژغورل شي او له جابر اولي سره به یوه کورنۍ جوړه کړي. حاجرې دلته څه کوې؟ هېڅ.
تا ته چای راوړو صحرا یو ځای به وسکو څنګه زما ګرانې ملګرې ته د سوریې جګړې نه دلته راغلی دلته هم زما د جګړې په منځ کې ښکېله شوې حق دې راته وبخه دا نو څه خبره ده حلال دې وي صحرا احمد ملا صاحب دا څه حکمت لري چې د قرآن شریف په الله کلمې سره وشي ته څه فکر کوې رجایي وای ولوله رجایي وروره احمد کاکا خیره د بکره څه شوي استاد مې وویل ونیزي پیسې دې باید پلار ته ورکړم ته د پیسو په اړه اندېښنه مه کوه یوازې د درسونو په اړه د فکر کوه سمه ده هله دا واخله ډېره مننه احمد کاکا یو ساعت وروسته درس پیلېږي هله منډه که زر کوه ملا صاحب دا کار ښه دی خو ته به څنګه کوې ملا صاحب دا خو لږې پیسې نه دي دا پیسې سلیم راکړي د بکر اونیزې پیسې به هغه ورکوي په زندان کې هم د یو چا لپاره پرته له کومې موخې پیسې ورکړې وي او مرسته یې ورسره کړې وه زه پوه نه شوم یا د پیسو ماشین لري او یا هم پیسې یې ډېرې برکتي دي خو په رښتیا هم ډېر ښه سړی دی ملا صاحب خدای دې تل هم داسې ښه لري د سلیم ښوونکي پر ژوند کې بدلون هیڅ هم نشته ډېر ښه سړی دی ورځ په خیر استاده زما زوی چیرته دی د باندې مې لېږلی اوس به راشي زه به هم دلته ورته په تمه شم اوس به مشتریان خپلو سپارښتنو پسې راشي دلته به بیروبار جوړ شي ښه به وي چې ته لاړ شي بکر چې راغی زه به یې ستا څنګ ته در ولېږم مشتریان خو دې نه خورم استغفر الله یعنې ما ویل چې زړه به دې په تنګ شي تر اوسه دې د باکرونیزي پیسې هم نه دي ورکړې دا اونۍ لږ څه وځنډې دي قرضداری وم زه هم قرضداره یم اوس پیسې نه لرم وروسته به یې درکړم ته له چا سره چل کوې پیسې راکړه او زما مغزه مه خرابوه پیسې میسې نشته هسې هم بکر اوس دلته کار نه کوي څه څنګه کار نه کوي هغه مرکز ته تللی څنګه دغه مرکز ته ولېږه ولې دې ولېږه د هغه مرکز ښوونکی راغلی و ویل یې د بکر ونیزې پیسې به زه درکوم ما هم نور څه ونه ویل جابر سره د خبرې وکړې نامراد راغی موږ یې له هغه ځای نه وشړلو اجازه یې رانه کړه چې خبرې وکړو ښه نو اوس به څه وشي زه غواړم پولیسو ته ورشم او د مراد په اړه ورته ووایم داسې به هغوی ډېر زر حسین هم پیدا کړي څه لیونتوب مه کوه هغه ستا ورور دی دا سم کار دی که ورور مې هم وي اجازه نشم ورکولی چې یو بېګناه کس زنداني کړي خو هغه وخت به مراد زندان ته واچوي مسلکي ژوند به یې تباه شي وګورئ دا کار زما لپاره اسانه نه دی خو بل کار هم نشم کولی وجدان مې په ارامه نه پرېږدي داسې یو کار نه سترګې نشم پټولی خبره مو اوږده وه که ما نه کوم پټ کار وکړې بیا به درته ښه نه وي اصلې ښه فکر دې کړی سلیمه په دې کار سره به مراد د تل لپاره له لاسه ورکړي ولې نه پوهېږې کومه دعوا چې دومره کلونو کې ما مخته بیوله اوس مې چې ورور پکې زیان کوي زه هغې موضوع نه مخ واړوم او پرېږدم چې جابر زنداني کړي څوک دی پټه شمېره ده بله سلیم ښوونکي سره خبرې کوم هو زه یم زه پوهېږم چې حسین چیرته دی تاسې څوک یئ څنګه پوهېږئ چې حسین چیرته دی
ترور مې پرېږده چې خواړه پاخه کړي. ډېر خوندورې پخوي. هله ترورې موږ ته نن خواړه پاخه کړه. البته پخومې ګرانې. خوندور خواړه به درته پاخه کړم. هله مورې پرېږده چې ترور مې پاخه کړي. ډېر خوندورې پخوي. ښه پاخه دي کې چا خو یې مخه نه ده نیولې. فکر کوم په غوسه شوه. زه څنګه په تاسې باور کولی شم؟ کیدای شي په ما باور ونه کړې، خو تاسې ته مې پته درکړه. لاړ شه په خپلو سترګو یې وګوره. پښیمانه به نه شې. داسې به حسین ډېر په اسانۍ سره پیدا کړي. واخله. مننه کوم. علي زما زنګ ته ځواب نه راکوي. کاش یو ځل مې د هغه غږ اورېدلی وای. انشاءالله ډېر زر به خپل زوی بیرته لاسته راوړي سهرا. نه پوهېږم حاجرې. هر څنګه چې کېږي باید علي پوکم او مراد نه یې بیرته واخلم، خو زنګ ته مې ځواب نه راکوي. څوک و څه یې ویل؟ نه پوهېږم چې څوک و، خو ماته د حسین د اوسېدو پته راکړه. زه اوس هلته ځم. مراد څنګه؟ که حسین راشي او هر څه ووایي هغه به څنګه شي؟ داسې به هغه ته هم ستونزه جوړه شي او خپل مسلک به هم له لاسه ورکړي. رښتیا وایي، خو دا چې یو بېګناه انسان بې ځایه زنداني شي، له دې نه به دا ښه وي چې ورور مې خپل مسلک له لاسه ورکړي. هغه خو هر څنګه چې وي هغه ستا ورور دی. رښتیا وایي. دا په دې معنا نه ده چې د هغه ټول کارونه سم دي. یوازې د خپل حرص له امله یو بېګناه انسان زندان ته غورځوي. دا کار یې سم نه دی اصلي. باید همدې نړۍ کې خپله سزا وویني. خدای د هیچا سزا بلې نړۍ ته نه پرېږدي. د هغې نړۍ حساب او سزا ډېره سخته ده. سلیمه که دا کومه لومه وي بیا؟ اصلي زه باید لاړ شم. هر څه حسین پورې تړلی دي. سمه ده، خو ته په دې هم نه پوهېږې چې چا درته زنګ وهلی و. که ستا د بوختولو لپاره یې دا کار کړی وي، کیدای شي هغه درته پته غلطه درکړې وي. کیدای شي سمه وي. زر مراد ته زنګ ووهه. مورې ماته په غوسه شوې؟ بخښنه غواړم. نه ګرانې، ولې به غوسه کېږم؟ په اصل کې ته ښه خواړه پخوې. ماته ډېر خوند راکوي، پوهېږې؟ زه تا سره ډېره مینه لرم مورې. مورې پلار او ترور سره مې اوس هم خفه یې که نه مور جانې؟ فکر کوم ته او ستا پلار مې ډېر خفه کړي یی. راځه چې یو کار وکړو. یو چاکلیټي کیک به واخلو، د شپې به یې ټول یو ځای وخورو. څنګه؟ ډېر ښه کېږي. چاکلیټي کیک مې ډېر خوښېږي.
دا نو سیدې هوا پوکوي څنګه تاسو یوه ستونزه ده په لاره کې چې هر ګیره لرونکی او زیاتو ویښتو والا سړی ووینم زړه مې کېږي چې همالته یې ویښتان جوړ کړم کیدای شي ډېر سلمانان دا ستونزه ولري باید یو ډاکټر ته لاړ شم لاړ شه ښه به وشي ستا ویښتان هم ډېر شوي تاسو بیخي درنه ځنګلي سړی جوړ شوی باور وکړه راغله څوک راغله الله راغله سمه ده رادې شي غلی شه ای تاتو جانا هغه بله ورځ تا دا لیک ماته راوړی و دا چا لیکلی هله راته ووایه نشم ویلی ای ډېره اندېښمنه یم هله راته ووایه زه هېچا ته نه وایم هله زه ته نشم ویلی په خبره نه پوهېږې ته خستی دي له خوراکه راکه ووایه دا لیک چا لیکلی بیا یې درکوم حالا نو هیله کوم نه درکوم ووایه نو ای خاصه خوراکه واخله تاتو وتخته په دغو جملو کې فعل پیدا کړئ هلې نو 60 ثانیې وخت لرئ ښاغلی رمضانه د درس وخت دی ما تا ته نه وویلې چې دلته رانه شې پاڅېږه د دې کارونو سزا به وګورې ښاغلی رمضانه اړتیا نشته چې بکر ته په غوسه شي هغه موږ دلته راوستلی هیله کوم کابل زه د بکر شاوخوا کې هم وګورم که نه نو زړه در باندې نه سوځوم پخو لاندې دې غورځوم رجای وګورئ ښاغلی رمضانه بکر ډېر لایق هلک دی د هر څه د هغه د راتلونکي لپاره کوو تا ته څه واوروره دا زما زوی دی تا پورې یې ساړه نه لري پاڅېږه هله زر کوه خانم شاه ای ډیر شکر دی خدایا بالاخره وشو خانم شاه څه وشول جلۍ لا ترې د ګټنې ده که څنګه تر اوسه خو په چا چاونه نه ده شوې خو همداسې یو بل کار شوی هغه زما هغه پټ مین چې و که نه زه په دې پوهه شوم چې هغه څوک دی هله نه به وایه چې څوک دی هسې هم زه پوهه شوې وم د ښکلو سترګو لاندې را کتل بیا به یې ځان سره خندل زر کوه ووایه نو تیارې درته وایم یې رجایي خدای دې ستا بخت هم خلاص کړي خانم شاه انشاءالله یو ښه سړی به درته پیدا شي او ځان ته به یوه ښه کورنۍ جوړه کړې خورجانې زما په قسمت کې داسې سړیان ډېر دي خو زه یې نه غواړم ما ته وګوره ته بې ځایه مه خوشحاله کېږه کیدای شي چا درته دروغ ویلي وي نه ګرانې ډاډه یم
تا نه مې پوښتنه وکړه هسې همدا لیک هغه ماته راوړی و اول یې راته نه ویل خو زه چې شاله شوم بیا یې رجایي راته ښکاره که هغه زما بدرنګه پاچا دی ښه څه به وایم نو ستا سترګې ړندې شوي دا د زړه کار دی نو یعنې زه څه نه وایم رجایي صحرا میرمنې صحرا میرمنې مهرباني وکړئ سلیم ښوونکی څه شوي زه راغلی چې تاسو ته یو خبر درکړم حسین مې پیدا کړ له هغه سره خبرې کوم زه خپل بکس راخلم نه اړتیا نشته چې تاسې راشئ یوازې مې خبر درکړه خو سلیم ښوونکیه موږ نه پوهېږو چې حسین څنګه سړی دی په دې هم نه پوهېږو چې څه ځواب به راکړي ستاسې راتګ ښه نه دی اندېښنه مه کوئ زه تاسو ته خبر درکوم سمه ده په ځان مو پام کوئ تاسې هم حاجرې زه زر بیرته راځم ماته دا سمه ګوره اصلي هغه ورځ د مراد غوسه ونه لیدله خپلو خبرو ته ژمن و لورې که تا مراد ته زنګ نه وای وهلی هغه حتما خبرېده خو که سلیم پوه شي چې ما مراد ته زنګ وهلی و بیا اوف زما دې حالت ته وګوره د دواړو په منځ کې بنده پاتې یم زه نه غواړم بیا سلیم له لاسه ورکړم مورې ګوره لورې که مراد ته زنګ ونه وهي بیا به سلیم له لاسه ورکړي لیونتوب مه کوه هغه ته زنګ ووهه سمه ده لورې ته همداسې په خپل سرکارونو ته دوام ورکه که فکر کوي مراد ستا ډارولو لپاره دا خبرې کوي بیا غلطه پوهه شوی هیڅ به دې په کیسه کې نشي او سلیم ته به ووایي هیڅ کله مو د دوه ورونو په څېر ژوند نه دی کړی هیڅ کله مو په یو بل باور نه دی کړی ولې مراده ولې دومره دروغ او ناوړه کارونو ته څه اړتیا وه دا پته چیرته ده دې خواته دی مننه وروره کله ما سره بیا کومه لوبه کوې رښتیا وایم مراده ومې ویل مونږ یو ځای ناستو ماته یې د زندان په اړه وویل هماغه شېبه ورته زنګ راغی یو کس ورور ته مې د حسین پته ورکړه همداسې ده مراده دا سړی یعنې حسین خو به سلیم ته کوم زیان نه رسوي که نه باور وکړه اوس مې د ورور ژوند راته هېڅ ارزښت نه لري زر هوټل ته لاړ شئ زه هم اوس درځم حسین له هغه ځایه بل ځای ته بیایو که ورور مې درغی مخی ونیسي چې حسین ونه ویني که اړتیا شوه ویې وهئ رحم ونه کوئ فکر کوم زه یې ولیدم نه لیدلی نه یم هله نو موبایل ته د ځواب ورکړه ته چیرته وې ما تا ته نو ویلي چې تلیفون نه لرې لاړ نه شې سمه ده وخت نه لرم چې ستا خبرې واورم پام کوه سلیم هوټل ته درځي هوټل ته راځي خو هغه
پوه شوی چې زه دلته یم؟ نه پوهېږم خو اوس پوه شوی. زر ځان تیار که. کسانو سره وغږېدم هوټل ته درځي. زه هم اوس حرکت کوم. دا سلیم له جابر نه څه غواړي؟ ولې یې زما شانې ولې؟ غوښتنه یې دا ده چې ستا د شاهدۍ مخه ونیسي او جابر د تل لپاره زنداني کړي. وګوره حسینه، هغه سړي سره مخامخ نه شې. څه چې زه وایم هماغسې وکړه. زما لوبه نشي خرابولی وروره. زه درته اجازه نه درکوم. وجدان مې نه مني. دا ټول دروغ دي. ته یوازې غواړې زما د بریا مخه ونیسې. که سهرا زه لاسته رانه وړم ته یې هم نشي راوړلی. د سلیم یوازینۍ غوښتنه دا ده چې ستا د شاهدۍ مخه ونیسي او جبر د تل لپاره زنداني کړي. وګوره حسین، هغه سره مخامخ نه شي. څه چې زه وایم هماغسې وکړه. دا ګناه ما کړې څوک هم نشي کولی زما د شاهدۍ ورکولو مخه ونیسي. سلام، ورځ په خیر. غوښتل مې حسین ازادي سره وګورم. هم دې هوټل کې ژوند کوي. زه به ورته ووایم چې تاسې راغلی یئ. نه تاسې د کوټې شمېره راته ووایئ. د مشتریانو د خوندیتوب لپاره باید دا کار وکړم. رښتیا وایي، خو باور وکړئ زه کوم بد نیت نه لرم. یعنې حسین سره باید د یوې مهم موضوع په اړه خبرې وکړم. هغه زما د نږدې ملګري خپلوان دی. مهمه ده، هیله کوم. ښاغلی حسینه، هیله کوم دروازه خلاصه کړئ. باید سره خبرې وکړو. زه پوهېږم چې ولې دلته راغلی. جابر ورور ته مې زیان نشي رسولی. ته څوک یې او څه غواړې؟ زه سلیم دمیر یم، د جابر د وکیل مراد دمیر ورور یم. زما خبره واوره. زه څنګه پوه شم چې ته رښتیا وایې؟ هغه وکیل ستا په اړه هېڅ هم نه دي ویلي. زه هم د همدې لپاره راغلی یم. مراد یعنې هغه وکیل اجازه نه راکوي تا سره وګورم. تا ته دروغ وایي. هغه نه غواړي جابر له زندانه آزاد شي. ته څه وایې قمقله؟ مراد د جابر وکیل دی، ولې به ماته دروغ وایي؟ تاسې چیرته وئ؟ ومې نه ویل چې له هوټله به لرې نه ځئ. ولې لرې تللی وئ؟ د هوټل مخې ته یو مشکوک کس و. له هغه مې یو څو پوښتنې وکړې، بیا وتښتېده. موږ هم پسې لاړو. آفرین، هغه مو ونیو. تاسې ټول بیکاره خلکو پسې ورک وئ. لږ پاتې ده چې حسین له لاسه ورکړو. پوه شوئ؟ کمقلانو. حسینه، سلیم ښوونکی زموږ خواته دی. اړتیا نشته چې وډر شي. همالته ودرېږه سهرا، نږدې مه راځه. سمه ده سهرا، ته لاس وهنه مه کوه. وګوره حسینه، ارامه اوسه، وسله دې ښکته کړه. موږ یوازې راغلي یو چې د جابر په اړه در سره خبرې وکړو. حسینه دروازه خلاصه کړه. زه پوهېږم چې کوم څوک شته. د هغه خبره مه اوره. هغه غواړي تا ته دوکه درکړي. د هغه په خبره باور مه کوه.
دروازه خلاصه که حسینه. سمه ده، دروازه ماته کوي. دلته څه خبره ده؟ ولې شور ماشور کوئ؟ ارامه اوسه ملګریه، ته اندېښنه مه کوه. وګوره ښاغلیه، که لاړ نه شې زه به مجبوره شم چې پولیس راوغواړم.